کړی دی چې ما د ډېرو کسانو نه دا خبره اورېدلې ده چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي او هغې سره میلاویږي نو په داسې حال کې به ورسره میلاویږي چې په دوی باندې کمبلي یا صادري او پټي ځکه چې دغه ټیم کې کم ملایک چې موجود وي نو هغوی له حیا ورځي د دې نه او په دې کې د ملایکو سپکاوی دی نو دوی له پکار دی چې ځان پټ ساتي دا خبره صحیح ده او که نه الجواب شریعت کې الحمدلله هره مسله واضحه ده که پټه پاتې شوې ده په چا باندې یا خو د یو مولوي صاحب د کم علمۍ د لاسه پاتې ده یا یو مولوي صاحب ته معلومه ده خو د هغه سره به څه وجهي چې د هغې د لاسه نه بیانوي یا د عوامو د غفلت د لاسه نه ده معلومه شوې او یا دا ځان چې ډېر غیرتي کوي دته نه معلومه د بعضو غیرت صرف ټول راشي په کوم ځای کې په دین کې دینی مسله کې کور کې ډش پروت ته هېڅ خبره نه ده کور کې د انډیا ډمان د هغوی فلمونه د هغوی سندرې اورېدی کېږي هېڅ خبره نه ده کور کې نشې چرس سیګرټ هر قسمه رامیتوب کې کېږي هېڅ خبره نه ده کنځلې پلار کوي مور کوي یو بل ته د بدې کنځلې بچو ته یو بل ته هېڅ خبره نه ده او که چېرته د دین مسله راغله یاره بس دا بعض مسلې وي باریک مسلې دي باریک نو ته چې دومره ناروا کارونه کوي په دغه ځای کې غیرت نه وي دلته بیا غیرت راشي ځکه دې دلاسې به ټول عمر په جهالت کې پروت وي یاد کوي دا خبره بنیادي مسله یو شی حرامول د شرعي حکم دی چې دا کار حرام دی دا شرعي حکم دی او دا حکم دا هغه وخته پورې په یو کار باندې نشي لګولی او لاګو کولی چې څوک پورې د سره دلیل نه وي د الله د کتاب نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه د هغه وخته پورې شي د حرام نشي وی دا خو داسې نه چې زما ذهن کې څه رالو زه به ورته حرام وایم او ستا ذهن کې څه رالو ته ورته حلال وایه دا خو د الله دین دی حلال هغه حلال دی چې الله یې حلال کړي حرام هغه حرام دی چې الله یې حرام کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم ګوره دا اختیار نشي چې د ځان نه یو شی حلال کړي او د ځان نه یې حرام کړي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك اے پیغمبر ته ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله حلال کړي دي چې ګوره الله پیغمبر له زور نه ورکوي ته څنګه یو شی حرامې چې ما نه دی حرام کړی نو چې پیغمبر سره دا اختیار نشتی نو بیا د امتي سره د اختیار د کوم ځای راغی چې دی به یو شی حرام کړي یو شی به حلال کړي جمهور العلماء دا وایي جمهور العلماء جمهور چې کله وویلی شي نو څه معنی ده اکثر علماء جمهور العلماء حنفی مذهب والا شافعی مذهب والا او مالکی مذهب والا دوی دا وایي چې بالکل جایز دی چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي او دوی دی بې کپړو وي دې کې هېڅ حرج نشته بعض علما حنبلي مذهب والا هغوی ورته حرام نه هغوی ورته مکروه وایي وی دا کار غوره نه دی ولې وی موږ سره په دې باندې یو څو دلایل دی یو څو حدیثونه ورسره دي خو هغه ټول کمزوري دي سندن لکه یو روایت ذکر کوي د ابو هریره رضی الله عنه امام طبراني راوړی امام بزار راوړی سندن کمزوری دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې کله یو سړی د خپلې کورواله سره کوروالی کوي نو ځانونه دې پټ ساتي ځکه که ځان پټ نه ساتي نو ملایکو له حیا ورځي او که چېرته بچی د دوی پیدا شو نو د دې بچي کې بیا د شیطان برخه وي دا حدیث سندن کمزوری یو حدیث کې داسې راځي عبدالله بن مسعود روایت دی امام طبراني راوړی امام بیهقي راوړی دی او امام بیهقي په خپله کمزوری کړی دی وایي سندن کمزوری په هغې کې هم دغه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک کوروالی کوي نو ځان دې پټ ساتي یو روایت ابو امامه رضی الله عنه دی او په هغې کې هم دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی کله د خپلې ښځې سره کوروالی کوي نو د خرو په شان دې ځان نه لګړئ دا امام طبراني راوړی او دا هم سندن کمزوری روایت دی ټول روایتونه چې دې باب کې راغلي دي هغه سندن کمزوري دي او که حدیث پکې صحیح ثابت شي بیا خو مسله ختمه شو
خو دا سندن کمزوري روایتونه ځکه جمهور العلماء دا مسله نه بیانوي اکثر علماء د امت هغوی دي کې هېڅ حرج نشته او د هغوی خبره مضبوطه ده بلکې د هغوی سره په دې باندې دلایل دي یو دلیل خو دا دی ګوره اصل دا دی چې ښځه او خاوند د یو بل نه هر قسمه مزي اخیستی شي سوای د هغه څه نه چې شریعت حرام کړي بس نو د ځان نه پکې موږ څه نشو لګولی چې بھئی دا پکې حرام دی او دا پکې حرام دی او دلته حرام دی او دا حرام دی نه شریعت یو کار حرام کړی هغه به حرام وي د هغې نه علاوه هر قسمه کار جایز دی دلیل هم په دې باندې شته لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو کس راغی امام ترمذي امام ابن ماجه دا روایت راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو کس راغی یا رسول الله زمونږ د عورتونه چاته ښکاره کولی شي او چاته نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتک خپل عورت خیال ساتي هیڅ چاته به نه ښکاره کړي الا من زوجتک سوی ستا د بیبي نه او ما ملکت یمینک یا هغه چې تا سره وینځئ د دې نه علاوه چاته نه شي ښکاره کولی هغوی یا رسوله که هېڅوک نه یوازې یم نو بیا خو الله ډېر حقدار دی چې د هغه نه دې حیا وکړی شي که یوازې هم لغړ به نه اوسېږي نو د عورت د ښکاره کولو د هغه چا په مخ کې اجازه ته چې څوک یا ښځی او یا د ښځې خاوني او یا وینځئ بس نو چې کله دا اجازت میلاو شو چې عورت ښکاره کولی شي معنی دا چې عورت ښکاره کولی شي نو که باقي بدن ښکاره کړي نو په دې کې څه حرج شو یو روایت کې داسې هم راځي سندن کمزوره د امام ترمذي راوړی په هغې کې داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ځان وساتئ د دې نه چې یو سړی ځان لګړ کړي ځان به نه لګړوئ کپړې به نه وباسئ ټولې تاسو سره هغه څوک دي چې هغه نه جدا کېږي تاسو نه مګر چې کله تاسو اودس ماتی کوئ او کله چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي نو حیا کوئ د دغه ملایکو نه او د هغوی قدر کوئ معنی ده چې دوو حالاتو نه علاوه ځان مه لګړوه هغه دوه حالات کم یو دي اودس ماتی او کوروالی حاصل د خبرې دا شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په دې باب کې نهي نه دی راغلی منع نه دی راغلی نو که چېرته ښځه او خاوند د یو بل سره کوروالی کوي بې د کپړو نه او کپړې لرې کړي نو دې کې څه حرج نشته اصل دا دی چې دا کار حلال دی او چې څوک یې حراموي هغه به دلیل ښیي او دلیل په دې باندې صحیح دلیل نشته بعض خلک دا وی بعض عوام پکې دا وی چې کله څوک داسې کوروالی وکړي په دې طریقې سره نو بچي ړانده پیدا کړي دا داسې بې بنیاده خبره ده او سبحان الله دلته بیا د حق خبره وکړه لکه دی به په موبایل کې فلم ګوري ړندېږي نه ملایکو له حیا نه ورځي هیڅ مسله نشته د پردو جنکو سره رابطې کوه هیڅ خبره نشته فحش تصویران ګوره هیڅ مسله نشته والعیاذ بالله پردو هلکانو ته ګوره په غلط نظر هیڅ حرج پکې نشته خو چې کله د ښځې او د خاوند مسله راشي بیا وایي توبه څه بې حیا خلک ته وایي چې ښځه او خاوند یو بل سره میلاوېدی شي بغیر د کپړو نو چې الله دله حلاله کړې ده ته ځان دومره تقوادار په دې کې جوړ کړي اخو الله حلاله کړې ده هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د هغوی جامې هغوی ستاسو جامې دي یو معنی دا چې یو بل پټوئ د بدن باندې چې کپړه نه وي نو سړي ته دا څومره بد ښکاري چې کله تقوادار او حیاناک انسان بلکې کوشش دا کوي که چېرته د باتروم کې او لامبي نو هم زر زر ځان فارغه کوي حیا وله ورځي ځان ته کتی نه شي دومره حیا سړي له ورځي نو په دې کپړې سره دی پټ شي دقه شان دا ښځه او خاوند د یو بل دپاره کپړه ده که د دوی دغه کپړه نه وي که نه دا جامه ده کومه چې مونږ اغوندو نو یو بل پټوي چې الله حلاله کړې ده دا ښځه د سړي دپاره او دا سړی حلال کړی د ښځې دپاره بیا پکې دا خبرې د کوم ځای نه راغلي والله اعلم